سلامونه ملګرو. نن به تاسو ته د یو څو هیوادونو عجایب بیان کړو. که چیرې تاسو د عجیبو او نادرو ویډیوګانو مینوال یاست نو ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. دا هغه هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې د نارینه‌و شمېر په دې هیواد کې تر ټولو لږ دی. تاسو به یې راسره ونه منئ، خو دلته نارینه له پانډا څخه هم ډېر ارزښت لري. په واده کې د نجلۍ کورنۍ ته د ولور ورکولو یا پیسې ورکولو اړتیا نشته. ان د ناوې مور کولی سي هلک ته اضافه پیسې هم ورکړي. دا هغه ځای دی چې ناوې نه لرونکي نارینه د ښځو د باچاهۍ په خیالونو کې ورکېږي. کله چې تاسو پر لارې باندې روان یاست نو یوازې ښایسته، زرینې، سپینې، ښایستې او شنې سترګې ښځې به تاسو ووینئ، لکه د خوبونو له کتاب څخه چې د باندې راوتلي وي. خو بدمرغي دا ده چې دلته د جنسیت توازن سخت ګډوډ سوی دی. له هرو 100 ښځو څخه 8 ښځې د مجردې پاتې کېدو له حقیقت سره مخ کېږي. د مناسب خاوند د پیدا کولو لپاره ځایي ښځې باید خپل ولور راکم کړي. ښځې تنها د دې غوښتنه نه کوي چې سړی د کور یا موټر ولري، بلکې خپله هم ورته د یو څه ورکولو لپاره تیارې وي، یوازې د دې لپاره چې یو خاوند پیدا کړي. نن ورځ په دې هیواد کې د یو عادي سړي شاته یو څو مناسبې ښځې درېدلی سي. همدا نیمګړی حالت دا هیواد د مجردو ښځو په هیواد باندې بدل کړی دی. که تاسو لا هم مجرد یاست نو ولې د دې ښځو په هیواد کې خپل نصیب نه ازمایي؟ هغه هیواد چې موږ په اړه باندې خبرې کوو د هغه هیواد نوم لاتویا دی. یو بل عجیبه به درته وکړم. که چیرې تاسو د دوبۍ نقشه رازوم یا رانږدې کړئ نو د سمندر په زړه کې به داسې یو عجیبه منظره ووینئ چې په نړۍ کې یې هیڅ مثال نشته. د انسان په لاس جوړ شوي ټاپوګان چې د کوپړې د ونې په شکل باندې جوړې شوي دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې دوبۍ دې کار ته اړه سوله؟ د 2000 کال په شاوخوا کې دوبۍ په چټکۍ سره وده کوله، نفوس زیاتېدی او سیلانیان له هر خوا څخه دوبۍ ته راتلله. خو د دوبۍ ساحلي پټه ډېره کمه وه. ټول سیلانیان او پانګوالو غوښتل چې کور یا هوټل یې د سمندر مخې ته وي. همدلته دوبۍ پریکړه وکړه چې په سمندر کې نوې ځمکه جوړه کړي. میلیونونه ټنه شګه یې په اوبو کې واچوله او د هغو څخه یې داسې یو ټاپو جوړ کړي. بیا یې پر هر لور باندې کورونه جوړ کړل چې هر کور د یو خصوصي سمندر منظره ولري. خو چې ټاپو کله بشپړه سوله نو بله ستونزه را پیدا سوه. د چټکو څپو د مخنیوي لپاره یې شاوخوا یوه کړۍ بڼه دیوال جوړ کړي چې اوبه یې د نننۍ خواته را نسي. نه تازه اوبه وننوتلې او نه د هغه ځای خیرنې اوبه د باندې وتلی سوی. اوبه ورو ورو په خټو او لوښو سره بدلې سولې او بد بوی یې شروع کړي. د ستونزې د حل لپاره دوبۍ په دې کړۍ کې یو څو ځایه دا کړۍ پرې کړل تر څو د اوبو بهیر عادي سي. د همدې بریالیتوب له کبله دوی نور داسې ټاپوګان هم جوړ کړل او له دې کامیابۍ سره نن تاسو دوبۍ وینئ چې کامیابي یې اسمان ته رسېدلې ده. او بلې خواته دا چیلي هیواد دی. تر ټولو حیرانونکی د دې هیواد بڼه ده چې د یو مورچک په شکل سره جوړه شوې ده چې کله یې موږ نقشه پر اروپا سربیره کښېږدو د لندن څخه تر مسکو پورې اوږده ښکاره کېږي. له یوې خوا جغرافیه یې ښکلې او بېسارې ده، خو له بلې خوا ډېره سخته او د چیلنج څخه ډکه ده. لویدیځ ته پیاوړی ارام سمندر او ختیځ ته لوړ د اندیز غرونه دي. دا دواړه د طبیعي دیوالونو په څېر دي چې چیلي یې له نورو سویلي امریکا هیوادونو څخه لږ جلا ساتلې ده. دا غرونه زرګونه متره لوړ دي او د چیلي شاوخوا 80% خلک د منځنۍ برخې په سیمه کې اوسېږي. په شمال کې اتاکاما صحرا ده، د نړۍ تر ټولو وچه سیمه چې په کلونو او پیړیو سره دلته باران نه دی سوی. بل خواته په جنوب کې ګڼ ځنګلونه، لوړ غرونه، دوامداره بارانونه او طبیعي افتونه دي. دا هیواد له شمال څخه تر جنوبه پورې په بشپړ ډول یو لاین او سیده سړک نه لري چې په دې سره یې لیرې سیمې ته ورتګ ستونزمن کړی دی. او که بیړنی حالت رامنځته سي هغه ځای ته پر وخت ورسېدل ناممکنه دي. آیا تاسو کله چیلي هیواد ته تللي یاست؟ راسئ یو بله نادره هم در باندې ووینم. که چیرې تاسو د ناروې د ارټیک سیمې نقشه رازوم کړئ نو د واورې په چوپتیا کې به یو عجیب تعمیر ووینئ. دوستانو، دا نه لابراتوار دی او نه هم پوځي مرکز، بلکې د ټول انسانیت تر ټولو ستره خزانه ده. دې ځای ته د سوالبارډ سیډ والټ وایي چې نږدې 100 متره د ځمکې څخه لاندې جوړ شوی دی. داسې ډیزاین شوی دی چې که اټوم بم پر دې ځای باندې وغورځول سي یا زلزله راسي یا سمندر له یوې خوا څخه وبلې خواته ولاړ سي بیا هم دا ځای خوندي پاتې کېدلی سي. د ننوتلو لپاره یو اوږد تونل دی. د تونل په پای کې له 14 لکو څخه ډېر د نباتاتو تخمونه ساتل سوي دي. داسې تخمونه چې کېدای سي په راتلونکي کلونو کې زموږ ژوند وژغوري. ساینسپوهانو ویره درلوده چې که نړیواله جګړه وسي یا یو وبا راسي یا اسټروید ټکر سي یا اچپیشان وچول سي او زموږ کرنیزه ځمکه به تباه کړي، موږ به بیا شی ونه سو کرلی. نو ځکه ټولو غټو هیوادونو خپل نادر تاریخي او مهم تخمونه دلته راټول کړل.
د دې خونې حرارت تل -18 درجې ساتل کیږي او په داسې هوا کې د 14 لکه بیلابیل تخمونه تر 100 کلونو پورې هم سالم پاتې کېدلی شي. ملګرو کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډیره مننه. یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه.